تمام چاہنے والوں کو عدنان فاروق کا سلام۔ میں اس وقت اگی کی ایک عظیم ہستی، عظیم شاعر اقبال خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، تو ان کا تعارف، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سارا پاکستان ان کو، ساری دنیا پہچانتی ہے، اور آج ہم ان سے خصوصی صرف ان سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ادبی حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپنا تعارف بتا دیں کہ انہوں نے کتنا کچھ لکھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ابھی تک میں نے تقریباً 14 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 6 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور بقایا کتابیں جو ہیں 8 وہ پائپ لائن میں ہیں۔ کلیات میرے چھپنے والے ہیں، ڈاکٹر اسماعیل گوہر ان کی کتابت کر رہے ہیں، اور وہ بھی آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ غزل سفر ناچاپ کتابوں میں سے ہے، اس مضامین ہیں میرے، افسانے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ ان 14 کتابیں میرے لیے یعنی اعزاز ہے، یہ مجھے خدا نے بخشا ہے کہ میں نے لکھ لی ہیں، اور اس نے میرے قلم میں اتنی یعنی طاقت مجھے عطا کی کہ میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکا۔ اچھا، اب آپ ہمیں لکھا تو آپ نے بہت کچھ ہے، لیکن ہم آپ کے پشتو کے کچھ مائے سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ مائے کیوں لکھے آپ نے، اور پھر ہمیں کچھ اپنے مائے بھی سنائیں پھر۔ جناب، یہ تقریباً پاکستان کی 7 زبانوں میں لکھی جا چکے ہیں۔ مائیہ 7 زبانوں میں لکھا جا چکا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ پشتو اس سے کیوں، یعنی اس کا دامن اس سے کیوں خالی ہو، تو میں نے وہ پشتو میں یہ مائیہ جو ہے وہ لکھا، اور اس کو پذیرائی بھی کافی بڑی حاصل ہوئی۔ اس ہزارہ میں کافی یعنی میرے بعد بھی اور شعراء نے بھی یہ سب مائیہ سے لکھا۔ پہلے یعنی آپ نے مائے سب سے پہلے ابتدا میں نے کی، اس کا یعنی بنیاد جو ہے وہ پشتو میں نے رکھی ہے۔ اور کوکے، اس کا نام جو ہے کوکے کے نام سے ہیں۔ یہ کوک جو ہے وہ کوئل کی کوک، یعنی یہ درد کی علامت ہے، اور مائیہ بھی جو ہے اس میں درد، ہجر، اس کے علاوہ غم، یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو میں نے نام دے دیا پشتو میں کوکے، ورنہ۔ اچھا، اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کچھ مائے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ یہ مائیے آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ مینه صدورونه دی چې د ور سره لوبې کوي، لیونې هغه زړونه دي، د مرغو اوازونه دي، ستا وعدې یادوي تا ته، پسرلی د ګلونه دي. یو ساعت می قرار نشته، ستا د هجر له زندانه، چرته لار د فرار نشته. محبت کې تو کل خده، رنځېدو نه د ټول عمر، ګرانه مرد یو ځل خده. چې د شپې کټ ته خېجم، د نینې غوندې هجر کې، لکه توس بټ ته خېجم. د کټ سر کله خپله ځم، شپه د هجر مې مات کې، سهار بیا غم د وړو لازم. مالا خار نه بنګړي راوړه، تشلې چې اشنا ګرځوم، هم ګل کړي منګي راوړه. شین صادر د بخمل خور دی، شین صادر د بخمل خور دی، زه چې زو د بونیر غوسله، پسرلی راته سور اور دی. د اسو په غرمو سوځي، برخې میخ د پلار مړې شه،
زړه زما په لمبو سوځي چې د سو خریدار نه و یو سړی به یادېږي ستا چې یې مینه بېپار نه و. اچھا، اب آپ نے ادھر ایک ہندکو کا بھی سنایا تھا، ہندکو کا کچھ لکھا ہوا تھا اردو میں، ایک دو وہ ہندکو اردو والے بھی سنا دیں. باغوں میں پڑے جھولے تم ہم کو بھول گئے ہم تم کو نہیں بھولے پھول پک گئے ککراں دے رب سانو میل دتا ہن کدی بھی نہ وچھڑاਂਗੇ باغے وچ کنگنی ہے اگے اگے چن جلدا پیچھے بالو ملنگنی. اچھا، شکر نام پہ آپ نے ایک نئی سینس انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ بھی ذرا ہمیں سنائیں. یہ ایک لفظ سے یعنی ایک لفظ سے جو ہے یہ شروع ہوتی ہے اور یہ اردو پنجابی میں موجود ہے یہ صنف، لیکن میں نے اس کو پشتو میں بھی اس کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کامیاب رہا میں اس میں. پلارا زمیل منستا د کور د سورزو د پارم مورې سرلله چونټې کا دواړه سترګې مې کا تورې خورې زما په غم شریکې زړه کې سړکې مې سنورې یاره مال بنګړي راوړه چې واپس راځي له ښاره غم دې زکه په ما ګران دی چې را کړې مې صنم دی اورا یو ځل مې ستی کا نور مې نشته د زړه زورم جړا دا سحر دې که بیګا دل برا تا پسې زما. اچھا، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک اچھی سی غزل ہمارے ناظرین کو سنا دیں. تا تماشه مې جوړوله زما څه ګناه دی ما څخه لار نه وه څه بله زما څه ګناه دی ټول د مستۍ سامان دې ماله را پیدا کړو خپله بیا دې رامنځته کړله تله زما څه ګناه دی دومره دې خپل کړمه چې ستا عکس مې په ځان کې لیده ناره د حق مې ووهله زما څه ګناه دی د غنو شپول باریکه لار نری ریخمینې جامې لمن زما که انختله زما څه ګناه دی د پروانې زړه دې راوبخه د صبر تلکین محفل کې شمع بلیدله زما څه ګناه دی عشق ایمت را که خوله پرانځم د حسن مخ کې کیسه دې خپله خوروله زما څه ګناه دی اقبال عشق د قربانۍ زما په نوم وخته اقبال عشق د قربانۍ زما په نوم وخته رضا مجبور نه چا پوښتله زما څه ګناه دی. ماشاء اللہ جی، بہت مزہ آیا. آپ اس طرح کریں کہ ایک اور غزل ہمیں سنا دیں جی. اوسېده په ځمکه زده که که مقام په اسمان غواړي اوسېده په ځمکه زده که که مقام په اسمان غواړي زړه که پاک له غمازانو که یو ښکلی ارمان غواړي دا د سر سترګې که روکې د زړه سترګې را پیدا که دا د سر سترګې که روکې د زړه سترګې را پیدا که دیدن داسې به ونه کړي که دیدن د جانان غواړي سوال د فضل د کرم که په کرم باندې به کېږي ځان به واچوې نقصان کې که پورخت میزان غواړي ستا هوس ته حیرانېږم ستا حرص ته حیرانېږم د بل موټو کې د ساه دی د عمرونو سامان غواړي تکبر ستا جامه نه ده چې د خاورو نه پیدا یې سر راټیټ که په ګریوان کې پیژنده که د ځان غواړي هر هغه فصل به ریبې چې د اوکر پټي کې کر د غنو کړه په سیمه ټوکېده د ریحان غواړي نه د خونه پې تاله شوه نه د سر ور باندې کېښود زرور یې ډېر اقباله جانان دومره ارزان غواړي. بہت شکریہ جی اقبال صاحب، آپ نے ہمیں عزت دی اور ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ پر آپ نے بہت سی چیزیں ہمیں سنائیں.
تو انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.